جانان ویخیه کവിതയെ ہے جانان ویخیه کവിതയെ ستاتر کوچے ملاس نیولے تیرا بنا माटो की कड़ी दिना माचवयली दिना तवले मारवरस्वेलमाना د شاعرانو د پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه خدای دې وکړي ښه به وي جوړ به وي او د صحت په کالیو کې باندې وختي وي قدرمنو ملګرو نن را سره په خپرونه کې رفیع الله ضمیر صاحب دی دا چې ضمیر صاحب څوک دی او څه کوي راځئ د ده د خولې به یې واورو ډیره مننه پاچا صاحب خوشحاله شولم دا چې تاسو سره د شاعرانو دیرې په پاڼه او همدارنګه په یوټیوب چینل کې دا ځل میلمه یم او ما لپاره د خوښۍ ځای دی چې تاسو غوندې درانه خلک دلته راغلي دي او زه خو تقریبا دا ډیره موده کېږي چې له راډیوګانو او ټلویزیونونو سره کار کوم د دې سره په څنګ کې د شعر و شاعرۍ مینوال ما وخت نا وخت هغه که خپل شعر نشو لیکلی نو بیا هغه د ځینو نورو شاعرانو ښایسته شعرونه او غزلونه هغه کله کله په ترنم کې وایو او ځینې داسې وي چې دوی خپله ځینو سندرغاړو ویلي وي موږ یې بیا یو ځل سره ووایو مننه ډېره زیاته مننه ضمیر صاحب محترم موږ هم خوښ یو چې په خپرونه کې دې لرو ضمیر صاحب غږ مې د رسنیو بیخي زیات اورېدلی دی ماشاءالله هیله کوم ډېره مننه غږ انداز انتخاب هیله کوم مننه لیدونکو د بار بار غوښتنه کوله چې تاسو لاړ شئ او ترنم را باندې واورئ نو ضمیر صاحب څه به درنه اورو غزلونه ما سره ډیر وخت مخکې مې خبره درته وکړله چې لکه زه اکثره دا تکرار شیان را سره یي که نه خو دا یو د ممتاز اورکزي نوی غزل لیکلی و خدای دې وکړي چې هغه به د ټولو لیدونکو او اورېدونکو خوښ شي وکاپرې سر کې ستا خیالونه وړم راوړم وکافرې سر کې ستا خیالونه وړم راوړم هسې پوهنتون ته کتابونه وړم راوړم هسې پوهنتون ته کتابونه وړم راوړم وکافرې سر کې ستا خیالونه وړم راوړم اے توبه لسره ماخام زیړه ورنګ 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 نچکم دوستان ہے نچکم دوستانو تجامنا وړم راوړم هسې پوهنتون ته کتابونه وړم راوړم هسې پوهنتون ته کتابونه وړم راوړم خکلیا نور نمستا مسیحائی خکلیا نور نمستا مسیحائی خکلیا نور نمستا مسیحائی خکلیا نور نمستا مسیحائی مرمد تن کو ہے مرمد تن کو هیلو لاشونا وړم راوړم هسې پوهنتون ته کتابونه وړم راوړم هسې پوهنتون ته کتابونه وړم راوړم پاچا صاحب اے رب توبہ میں دا خدا دے حقیقت
या रब तौबा में दा खुदा दे हकीकत, ए रब तौबा में दा खुदा दे हकीकत, ए रब तौबा में दा खुदा दे हकीकत, स्ताल दराहुम है स्ताल दराहुम खालीला सुनावडम रावडम, हसिपहंतुंत किताबुना किताबुना उडम रावडम, हसिपहंतुंत किताबुना किताबुना उडम रावडम, व काफिरी सरकिस्ता ख्यालुना उडम रावडम. بس هو لکه مننه زمیر سي بلا ډیره مننه. بس نو خدای دې وکړي چې دا د دوی خوښ شوی ممتاز زما د خوښې شاعر دی او ډیر کله چې هغه د غزلونه زه وینم نو بس یو څه خپله په ذهن کې را پیدا شي که نه. زه ډیر کله دا غزل شیان چې دې باندې ډېره داسې خواري نه کوم چې په زور یې جوړ کړم. زه وایم دا هم د غزل په څیر باندې یو الهام دی، لکه شعر چې چاته په الهام حاصلېږي دغسې د کمپوز یا طرز هم چې دی کله کله د سړي موډ برابر وي نو هغه موډ چې برابر وي که ته ډېر غمګین یې یو غمګین شی به جوړ کړي او که بیا خوشحاله یې دغسې یو ښه هغه پکې جوړېږي خوشحاله. ډېره مننه، خیر اوسئ. ضمیر صاحب محترم موږ خو د سیرې او نوم سره اشنا یو بیا هم خپله لیدونکو ته ځان ور معرفي کړي. زه خو نوم مې رفیع الله دی، اوس وخت کې مې دا فیسبوک کې لنډ کړی دی، رفیع پاتې دی لکه نه، ځکه کورنۍ کې هم ټول راته رفیع وایي او اصل کې یم د تڼۍ ولسوالۍ. نو خپله اوس وخت کې زه دا د طبي انسټیټیوټونو کې استادي هم کوم او دې سره په څنګ کې د طبي مسایل دغه لولم. نو په دې برخو کې اخته یو او څنګ کې ورسره خپل ذوق هم پالو، ځکه هغه انشټاین وکچا خبره کړې وه چې دا کله ډېرې تجربې وکړلې نو بیا یې خلکو ته وي چې زه ډېر بدبخته یم چې له غزل نه اوس خوند نشم اخیستی. نو شکر دا بخت تر اوسه پورې زموږ بیدار دی چې له ښه غزل نه له ښه شعر نه څه چې موږ ته حاصلېږي ترې هغه خوند اخیستلی شو. ضمیر صاحب محترم شعر څنګه انتخابوئ؟ کمپوز هم خپله ملګرو سره مشوره پې کوئ؟ بلکل نه، دا خو لکه ما مخکې مو وویل چې زه چې کله یو نیم غزل خوند راکړي نو بیا چې یو غزل په ذهن ښه ولګېږي هغه 2 یا 3 بیتونه د سړي په ذهن کې پاتې کېږي. هغه بیتونه چې ما سره پاتې شي نو د بار بار تکرار له وجې نه ما وویل چې یو وخت داسې چې د سړي موډ جوړ وي که نه، کله همدغسې زه ووایم خو بیا چې موډ جوړ وي هغه یو څه خپله ورته را پیدا شي. ځکه شعر هم پېژندلی کېږي چې ته صبر په دې کې اوس مستین غښتې ده او که د غم انداز پکې دی نو داسې چې بیا زما په ذهن کې خپله یو څه ورته راشي جوړ شي او هغې نه پس یو ښه کمپوز چې زما هم خوښ شي بیا نورو خلکو ته هم واورم. مننه ضمیر صاحب، خبرې مو بلا خوږې دي او ترانو بیا د خبرو څخه خوږ دی نو زه حیران یم چې څه درنه واورم. مننه، زه بختور یم چې تاسو غوندې ښه خلک دلته ما سره دي. دلته ما د هغه کې لنډ را سره یاداښت کړی و ځکه تا ویلي چې موږ نن درځو، ما وې زه خیر لږ خو سړي سره دومره څه یي که نه. دا یو نظم دی د سایل صاحب. زه د دردونو د نغمو مین یم، مال د غوڅو شونډو شور راکا، زه د ورتو لمبو مین یم، مال د زړه د اورو راکا، لارا لارا لا 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 لارا لارا لا لارا لا 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 لرې د نفرت له دیوالونو نه ولاړه څنګ ته د بهار د سرو ګلونو نه ولاړه لرې د نفرت له دیوالونو نه ولاړه
څنګ ته د بهار د سرو ګلونو نه ولاړه کاش دغه انداز مې په غزل کې ځایولی شوې کاش دغه انداز مې په غزل کې ځایولی شوې کاش چې مې تصویر د دې ادا نه جوړولی شوې لاره لاره لا 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 لاره لاره لا 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 څوک دا چې په ځان د آینې غوندې حیران ده څوک دا چې ګلونه پې وریږي پریشان ده څوک دا چې په ځان د آینې غوندې حیران ده څوک دا چې ګلونه پې وریږي پریشان ده څوک دا چې د بت हसी गुंगे सुंगे वलाड़ दा څوک د چې د ورک فکر په بام سپوږمۍ ولاړه ده کاش دغه انداز مې په غزل کې ځایولی شوې کاش دغه انداز مې په غزل کې ځایولی شوې کاش چې مې تصویر د دې ادا نه جوړولی شوې دا چې یې په پټا خوله کوله د زړګي قصه دا چې و په خپله ټوله ټاله د سپرلي قصه دا چې یې په پټا خوله کوله د زړګي قصه دا چې و په خپله ټوله ټاله د سپرلي قصه دا لکه د ګل د بیابان تنها ولاړه ده دا به خدای خبر په انتظار د چا ولاړه کاش دغه انداز مې په غزل کې ځایولی شوې کاش دغه انداز مې په غزل کې ځایولی شوې کاش چې مې تصویر د دې ادا نه جوړولی شوې یا سایه لپټیه په نظر کې تندرونه دي شونډې کپرانځي قیامتونه قیامتونه دي یا سایه لپټیه په نظر کې تندرونه دي شونډې کپرانځي قیامتونه قیامتونه دي خاندي د خورو زلفو ګېډې په سر ولاړه ده پیغله دا د حسن د لمبو په غر ولاړه ده کاش دغه انداز مې په غزل کې ځایولی شوې کاش دغه انداز مې په غزل کې ځایولی شوې کاش چې مې تصویر د دې ادا نه جوړولی شوې لاره لاره لا 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 لاره لاره لا لاره لا 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 څنګه ښه و ډېر ښه ماشاءالله ډېره مننه هغه د حمزه صاحب یو بیت به تا ته ډالۍ کړم چې حمزه د خپل اشنا به درته څه صفت بیان کړم ګوړه چې له هرې ډډې وسکې خوږه وي ډېره مننه ستاسې لطف دی کرم دی ډېره زیاته مننه زیاته باندې وکړه زمیر صاحب نور به څه درنه اورو یو د سعود صاحب یو شعر را سره دی دا خو مې بیخي چېرته نه دی ویلی او زه هیله لرم چې دا ځل یې ښه ویلی شم ځکه دا داسې وي کله کله هغه یو نیم څه وي مناسبتي وي که نه فرمایشي ما هم نن داسې لږ ما زه خیر که وکولی شولم لپک زولی کړې او زولی سره د شال هم کړې لپک زولی کړې او زولی سره د شال هم کړې دومره ډېر به درشم په والله
कमे संभाल संभाल हम कड़े है दुम्र डेर बदरशम पवल्ला पवल्ला कमे संभाल संभाल हम कड़े लपक जोले कड़े औ जोले सारा देशाल हम कड़े लारिद जुनून बेबंदी जोनो दी बंदी गिना लारिद जुनून है लारिद जुनून बेबंदी जोनो दी बंदी गिना गुरुन बना काम शिका पसरवर तदीवाल हम कड़े है गुरुन बना काम शिका पसरवर तदीवाल हम कड़े दुम्र डेर बदरशम पवल्ला कमे संभाल संभाल हम डेर खवा वज़ालिमे मुगाद कमजोर उज़लुनु खल्कियो है वज़ालिमे मुगाद कमजोर उज़लुनु खल्कियो गुंड मंड ज़नदा पदे बांदे चिखाल हम कड़े दुम्र डेर बदरशम पवल्ला पवल्ला कमे संभाल संभाल हम कड़े है दुम्र डेर बदरशम पवल्ला पवल्ला कमे संभाल संभाल हम कड़े चुम्र बचोक उमर दसागानो सराउगित कड़ी चुम्र बचोक उमर दसागानो सराउगित कड़ी जुवन खो तमामी गी है जुवन खो तमामी गी का यवसे बेकाल हम कड़े दुम्र डेर बदरशम पवल्ला पवल्ला कमे संभाल संभाल हम कड़े चौकड़ो सौदा चेरणा चेरणा खीरना शवेदा है चौकड़ो सौदा चेरणा है रणा खीरना शवेदा स्तरगिन पाकीगी का पौख को ये कंगाल हम कड़े दुम्र डेर बदरशम पवल्ला पवल्ला कमे संभाल संभाल हम कड़े है दुम्र डेर बदरशम पवल्ला पवल्ला कमे संभाल संभाल हम कड़े ला 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 مننه ډیر ښه ماشاءالله خیر اوسئ ستا عمر که کم وي دا زما عمر د ستا شي تاله چې راځي هغه مرګی د ماله راشي هیله کوم ډېره مننه سلامات اوسئ محترم بلا خوندې وکړه زمیر صاحب محترم په دې وروستیو کې به ټپې درنه واورو او دا ټپې رښتیا ده د څه موده مونږ ټولې ټپې ویلې دي ځکه هغه هم رانه هېر دي نوي نوي غزلونه که نه پام مو ټپو ته راګرځېدلی دی داسې یو طرز دی فکر کوم سندرغاړو هم ویلی دی ډېر نه پوهېږم خو ډېرو سندرغاړو ویلی دی لږ غمګین شانې طرز دی نو به خدای دې وکړي چې هغه لیدونکي خفه نه کي موږ به څو لنډۍ پکې ووایو زما وطنو تا یادېږي یارا ہے زما وطن تا یادېږي یارا کد جنت جنت په منارو منارو ولاړ یما
ओ स्तरगे चलारे लारे कम कबारे ओ स्तरगे कलारे लारे कम कबारे दजड़ करारे करारे स्तरगे ना विनम मयना ओ लालय स्तरगो के मितवे है लालय स्तरगो के मितवे चिद लेवरा कटता वरचम पटे कमा ओ शिरी नना रान हेरेगे है शिरी नना रान हेरेगे चिना रजा तख्त वरखे गम वजाड़मा हो चियो में मालवे बल में जोरवे ओ चियो में जरवे बल में जोरवे माँ बाप पजार द जानन कड़े व पुख्तना ओ जानन विखिए कविदये है जानन विखिए कविदये स्तातर कुचे मिलास निवले तेरे बिना माटो की कड़ी दिना माचवयली दिना तवले मार वरस्वेलमाना तवले मार वरस्वेलमाना माटो की कड़ी दिना माचवयली दिना तवले मार वरस्वेलमाना तवले मार वरस्वेलमाना जमा दो मर सारा सा माटो की कड़ी दिना जमा दो मर सारा सा माटो की कड़ी दिना है माटो की कड़ी दिना माचवयली दिना कना द जानन गमलसिया लय देव इस्तमा कना द जानन गमलसिया लय देव इस्तमा माटो की कड़ी दिना माचवयली दिना तवले मार वरस्वेलमाना तवले मार वरस्वेलमाना देपुसिया खड़े वो बरोगले माटो की कड़ी दिना देपुसिया खड़े वो बरोगले माटो की कड़ी दिना है माटो की कड़ी दिना माचवयली दिना कना मर गई एवढे मरगाजिये पोती दिना कना मर गई एवढे मरगाजिये पोती दिना माटो की कड़ी दिना माचवयली दिना तवले मार वरस्वेलमाना तवले मार वरस्वेलमाना बस वो माशाल्लाह زیاته وکړه خیر اوسه ډیره زیاته مننه زمیر سي محترم بیا هم زیاته مننه کوم دا چې د خبرونه وخت ګورو نو مخ په خلاصېدو دی زړه خو مې غواړي چې بلا زیاته رانه مننه بس نو بیا هم کینو وخت نا وخت ملګری د خدای ژوندي لري تاسو وای نور ملګری وي دغه سي بندارونه خوند کوي او بیا دغه سي قدرمنو لیدونکو ته او داسې خوږو خلکو ته دوی سره خو لا هم ډېر خوند کوي نو بیا هم له تاسو زه ډېره مننه کوم چې ځان مو په تکلیف کړ دغه ځایه پورې راغللی او موږ ته مو په دغه پاڼه کې او خپل یوټیوب چینل کې وخت راکړ او هغه زموږ مات ګوټ څه چې راسره و هغه مو نورو لیدونکو اورېدونکو ته هم ورسوه ډېره زیاته مننه خیر اوسه سلامت د شاعرانو د پاڼې او همداشان یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا و د رفیع الله زمیر صاحب سره
بنډار تر بل بیا چې موږ د بل شاعره پر زونو تر هغه در څخه عظمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو یلی الله پاما